Action. بچې داسې وکړه دا پیسې واخله او خدای خپلې وریجې وراړې بچې دوه مشرګان راولې یا ښځې ورې چې ښه مزېدارې ملګرو په دې ویډیو کې د یو پښتو ډرامې شوټینګ کیږي او د شوټینګ په دوران کې د دې بابا نه ډایلاګ غلط شي او د ډایلاګ غلط ویلو په وجه باندې جهانگیر خان د پښتو فلمونو سوپر سٹار د خپل پلار په عمر سړی ته وایي د غین سره خبرو مقصد صرف دا دی ملګرو چې دا د پښتو انډستری یو سوپر سٹار دی او دا د دې تربیت دی ملګرو لږ وخت مخکې محمد حسین سواتی جهانگیر جانی پسې دا خبره وکړه زه تاسو ته نیخ په دغه باندې وایم چې جهانگیر فنکار د کمال دی خو سړی د یوې پیسې نه دی محمد حسین سواتی چې کله دا خبره وکړه د دې خبرې نه پستا ارباز خان خبر شو او ارباز خان محمد حسین سواتی نه اون د سکرین دا تاسو کو چې دا کومه خبره ته جهانگیر خان پسې کې د دې وجه صد د په فیس باندې جهانگیر صاحب په باره کې دا ایکسپریشن د دین وړاندې ما چیرې نه دی لیدلی او داسې کومه خبره شوې ده یا داسې کوم کار شوی دی یا جهانگیر صاحب داسې کوم کار کړی دی چې سواتی چې کوم دی نو ډېر زیات خفه دی محمد حسین سواتی وایي چې جهانگیر خان لا زما یو مسله پیش شوې وه د ده په لاس کې دا اختیار و چې ته زما هغه مسله حل کړې وه خو د اختیار نه باوجوده د زما هغه مسله حل نه کړه لکه تاسو سره په ډایرکټ څه داسې خبره کړې دي یا څه داسې ما سره ډایرکټ هیڅ خبره نه کړې دا هغه ته پته ده چې یاره هغه څه کوي او د دې نه پستا ارباز خان جهانگیر خان نا اون د سکرین دا تاسو کی چې تا داسې څه کړی دی محمد حسین سواتی یو ملنګ سړی دی د تا نه خپه دی نو جهانگیر خان ارباز خان ته په جواب کې دا وایي مال پته نشتا محمد حسین سواتی زمانہ پس وجه خپه دی پاتې شو محمد حسین د ګیلې خبرې اوس ما ته نه ده پته ما ستاسو ډرون کته تاسو تاسو وایي چې څه شوي مونږ چې په جون کې سواتی دومره په غوسه کې نه دی لیدلی او ما یار څه چل شوی خو هغه خبره خبر حالانکه محمد حسین سواتی دا خبره وکړي چې زما د مسلې جهانگیر جانی ته پته وه دا هغه ته پته ده چې یاره هغه څه کوي په هر حال جهانگیر وایي چې زه به محمد حسین سواتی لا پخپو پروزم او معافي به ترې وغواړم جهانگیر خان په خپله خوله وایي چې د محمد حسین سواتی په ما څومره احسانات دي دا ویډیو وګورئ حسین سواتی چې چا نوم دی هغه زما یو داسې موسم دی یو داسې زما رور یا داسې ملګری دی چې ما تاسو ویل چې موږ ډېره موده یو ځای کار کړی دی هغه کار په دوران کې ما یو اکسیډنټ کړی و زما کتونکو ته یاد هم شي هغه اکسیډنټ کې ما ګاډي د غره نه ښکته غورځولې او زه هم پروت وم د غره نه ښکته د شپې یوه نیمه دوه بجو ټایم و د قهر یخني وه په هغه یخنۍ کې د الله نه پس په هغه تکه توره تیاره کې که څوک هغه کندې ته را رسېدلی نو هغه د الله نه پس محمد حسین واجب ټولو کې غټه خبره دا ده چې هغوی جهانگیر صاحب د سواتی دا احسان مني ملګرو د یو انسان به دومره احسانات هم وي په ما باندې او هغه به بیا هم زمانه خپه وي نو دا به بیا په ما کې کمې وي نو دا کمې هم په جهانگیر خان کې دی او ملګرو تاسو له به د جهانگیر خان د تربیت پته د ویډیو په سټارټ کې لګېدلې وي چې دا یو سپینګیري بابا له وایي د غین سره او اخره کې ویډیو په دې خبره ختمومه چې جهانگیر خان شیم اون یو تش په دې یو الفاظ باندې چې تا د سپینګیري بابا له ویل د غین سره ملګرو ما ته په کمنټ کې خپل رائے پیش کړئ چې دا خبره ما صحیح وکړي او که غلطه مې وکړي چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ